ان ډېر پښتني خلک کوي د اجنبي ښځې سره کېناستل حرام دي. کومه ښځه چې اجنبي ښځه وي، پردۍ ښځه وي، له هغې سره کېناستل په اسلام کې تنها خلوت د اجنبۍ سره حرام ده. یو پردۍ ښځه د هغې سره به تنا نه کېني، او که محرمه ښځه به له هغې سره تنا کوټه کې کېناستی سي، تنا مور سره، خور سره، خاله سره، عمه سره. خو طالبانو یوه ډېره لویه استثناء حنفي علما کوي. دوه ښځې دي چې محرم دي تنا به نه ورسره کېني. یو رضعي خور، رضعي خور سره به تنا په کوټه کې نه کېني. والصهرة الشابه، او بله خوا کې چې ځوانه وه د تنا به کوټه کې نه ورسره کېني. پوه شولئ چې خوا کې ځوانه وله نه به ورسره کېني. نو طالبانو چې خوا کې ځوانه ونه به ورسره کېني، څه فکر کوي ته چې د تا ښینې خو اکثره د سړي ځوانانې وي، نو ځوانانو ښینو سره ناستې په لاس تړي مسي ورسره کوي، ګپو شپو سره لګوي. ما نه دا پښتنه د فراه ولایت نه داسې وه چې یو سړی د خپلې ښځې سره مثلا خپلې کینې سره ډېر په ټلیفون کې غږېږي. دا څنګه ده؟ وي که ملا ویلي چې ناجایزه ده، مې خود ناجایزه ده. څه کار دی ده چې ضرورت نه وي، ستړي مسې راغله ښځه دې ناسته ورسره کېنه کینی سره. تنها دیتا کې ناستل د کینی سره طالبانو حرام دي. ځکه ګوره السهرة الشابه، سهرة الشابه اصل کې سهره هغه ته وایي، دا څه ورته وایي؟ خوا کې ته وایي. علما وایي دا کینه مینه پکې ور داخله ده چې ځواني تنا به کوټه کې نه ورسره کیني. په لاس به طالبانو د کینو سره ستړي مسې نه کوئ، او که ورسره غږېدلی هم لږ ورسره وغږېږه، نور د کوټې نه راوځه، کار څه کوي چې ورسره لري. زه خپله طالبانو تقریبا 4 که 5 ښینې لرم، خو درته په الله قسم کوم چې د یوې نه بغیر نورې زه نه پېژنم چې دا کمه یوه ده او دا کمه یوه ده او دا کمه یوه ده. داسې نه چې زه د منهجیت باندې نه پوهېږم، د نوي دنیا په عصر هم ډېر ښه پوهېږم. تر نورو علماو نه زه د دنیا په منهجیت ښه پوهېږم، خو دما د هغې سره څه کار. پرون مې هم کینه راغلې وله، صرف ستړي مسي ته ورننوتلی یم، بېرته راوتلی یم. زه خپل کتاب ګورم، دما د دې سره څه کار ده. بعضې خلک یې تناره کې پښې ورسره اچولي. دا ټول طالبانو اسلام کې ناروا ده. دوه ښځې چې محرمې دي د هغې سره خلوت ناروا ده. یوه رضعي خور، یوه الصهرة الشابه. کذا فی رد المحتار لابن العابدین الشامی و بحر الرائق. طالبانو علامه شهید عبدالله عظام رحمه الله كان زعیم قاعدة الجهاد. د افغانستان په جهاد کې یو لوی مجاهد فلسطینی و. هغه طالبانو په پاکستان کې چا شهید کړ، لوی مجاهد و. هغه یو کتاب جوړ کړی د افغانانو په باره باندې، د افغانانو صفت یې کړی. څه نوم یاد کړی دی عالم؟ عبدالله عظام. عبدالله عظام یو کتاب د افغانانو په اړه باندې جوړ کړی. داسې ښه نومیږي په حالاتو د جهاد د افغانستان کې. دویمه برخه یې د نوم دا ده. نو غلي کلی دي وی افغانان دومره غیور او غیرتي خلک ول، وی کله به چې روسي تیارو د دوی په کورونو بمبار وکړ، وی د تیارو بمونو به چې د ښځو کالي داسې باد کړل، وی دوی به اول د شهیدانو وینو د شهیدانو ټوټو پسې نه ګرځېدل. اول به وی د خپلو ښځو کالیو پرتګونه چې اوار ول منځلي به ول، بادونو به وړي، ټول کلیوالو به اول په دې کوشش کو چې هغه بیرته راټول کړي. وی دومره غیرتي خلک وو. وی دومره غیرتي خلک څوک ماتوی سي چې خپلو مړو پسې به نه ګرځېدل، د مړو غوښو پسې به نه ګرځېدل. اول کوشش به یې په دې کو چې هغه به یې راټول کړل او هغه به یې راوړل، پس لغه نه به د شهیدانو مړو پسې ګرځېدل. وی دومره لوی قهرمانان افغانان ول. نو طالبانو لله الحمد شامي دا مسئله لیکلې، وی د ښځې بړستن یا د ښځې توشکه چې اواره ولی هغې ته به هم نه ګوري، ځکه دې نه سړی خوند اخلي. تاسې که فکر وکړئ طالبانو موږ افغانانو کې یو عادت ده، د ښځو کالي چې کوم دي کې موږ اواره وو، نو هغه داسې بیل اواره وو چې معنا کور ته نامحرمه سړی هغې ته ونه ګوري. فکر مو کړی طالبانو دا موږ افغانانو کې عادت ده. لله الحمد دغه مسئله شامي کې سته، وایي ملاعې د ښځې ته به هم نه ګوري، کالیو د ښځې چې اوار ول کور کې اوار ول اغوستلی ول، پرتګو کمیس او هغې ته به هم نه ګوري. لله الحمد طالبانو چې دا مسئله د شرع سره هم برابره شوله. نو افغانان هغه غیرتي قوم ده چې انشاءالله د ډېرو امپراتوریو هدیرې به بیا هم دلته جوړې سي انشاءالله.
آینه کې ښځې ته کتل څنګه دي، اوبو کې ښځې ته کتل، هلته ښځه روانه ده ولاړ دلته اوبو کې تور ته ګوري، د هغې عکس درته ښکاري په آینه کې، دا هم ناروا ده. شامیم لیکلي، ابن حجر هم لیکلي. او ښځه په تفکر کې راوستل چې ویده کېږي مجرد یې. طالبانو اصل کې دا خیالات ټول د منیو نه پیدا کېږي. انسان چې مین کېږي اصل کې کار ټول منیو کې ده، چې د انسان منی نه وي بیا نه مین کېږي انسان او نه تفکر وي. دا باندې طالبانو یو فیلسوفي تحقیق سړی واوري، سړی چې واده وکړي بیا نه مین کېږي. ګوره او د واده نه مخکې مالا چې زه خو مین یم ملا صاحب تعویض راته د طالبانو دا ټول د هغه وجه ده، څه ورته د منیو چې انسان کې منی پیدا شي انسان مین کېږي. متأهلینو تاسې به معلومات وي که نه چې دا اوس تاسې مسافر یې که نه، او چې بیا کور ته لاړ شئ رښتیا ووایئ چې دا جمعه کوئ او چې دا ورته ورخطا یې، تاسې به داسې فکر کوئ چې ټول مخکې مو په عمر کې هم داسې نه ده کړې. نه دومره خوند کوي که نه، مینه دې ډېرې بیا چې معامله وکړه سبا شپې ته غومره مینه نه وي، بیا بلې شپې ته خو بیخي ختموي. نو دا طالبانو اصل کې مینه چې را پیدا کوي دا ټول په منیو کې ده. متأهلینو همداسې ده که نه. په دې باندې امام رازي او علامه ابن القیم یو لوی بحث کوي. د مینې اصلي باعث منی دي، چې منی په سړي کې وي نو مینه هم ډېره وي. اوس طالبانو سړی متأهل له سفر نه کور ته لاړ شي، یعنې که دا جمعه ونه کړي ټوله شپه ویښ پاتې کېږي، خو چې جمعه یې وکړه بس بیا طالبانو ختم سو ویدی. سبا یې چې وکړه د دویم سبا باندې بیا درېیمه شپه باندې بیا بېرته خپل حالت مینه نه وي، بیا چې را پیدا سي بیا مینه وي. اوس سپین ږیرو کې بېچارهګانو کې مینه نه وي، دکه مني نه وي پکې. او تفکرم دا را پیدا کوي. ګوره یو سړی چې ځوان وي، هغه طالبانو ته ویم چې ځوانان وي، کله چې طالب ځوان وي فکرونه ډیر کوي، چې کله ویده کېږي په یو خیال ویده کېږي. نو دغه اگر چې ناروا د علماوي دا سړی تیزوي، تحزیز دی سړي په ګناه باندې کوي. نو چې ځواني تفکر کوي چې داسې مې کړي وای او داسې مې کړي وای، دا ټول حرام دي طالبانو. خو چې کله واده وکړي بیا دغه فکرونه د سړي نه ځي، ځکه مني ختم سي فکر هم ورک سي. فکر دلته کېږي که نه، منیم دلته جوړېږي. دا جای طالبانو چې خالي سي بس بیا فکر هم نه. نو تفکر هم ناروا ده. کذا فی رد المحتار بن العابدین الشامی.